لیدونکو نن په یوه ډېره مهم موضوع زموږ سره قدرمن ورور ښاغلی محمد جانو چې دی د پریپاید د لوبو ورزشکار دی د لندن نه د سکایپ له لارې را سره په لیکه کې دی د ورزش په برخه کې دوستانو افغانانو په تېرو 20 کلونو کې ګڼې لاسته راوړنې راوړي دي خو په افغانستان کې دغه څو مهمې ورزشي څانګې ډېرې مشهورې دي چې د هغې له ډلې څخه کرکټ فوټبال همدارنګه د پریپاید لوبې دي چې زموږ ملي اتلانو وکولی شول د افغانستان نوم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وځلوي نن هم دوستانو زموږ یو مسافر افغان ورور د لندن نه را سره په لیکه کې دی چې د ده څخه به پوښتو چې څومره لوبې یې ترسره کړي دي او راتلونکي پلانونه یې چیرې دي ښاغلی محمد ښه راغلاست تاسو ته وایم ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره ګډون کړی دی ښه راغلاست او سهار مو پخیر مننه تاسو ته او د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو کارکوونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو خوشحاله اوسئ که راته ووایئ چې څومره وخت کېږي په لندن کې ژوند کوئ او څنګه مو وخت بیا پیدا کړ د دې څنګ چې تاسو هلته مسافرت کې ژوند کوئ لوبو ته لاره پیدا کوئ او په ځانګړې توګه د پریفایټ لوبې بیا وکړئ تقریبا 2 کاله کېږي چې زه په خپله دلته لندن هېواد کې ژوند کوم او یو 6 میاشتې کېږي چې خپلو تمرینو ته مې واپس ادامه ورکړې ده چې دلته مې تمرینات شروع کړي دي ښه دغه لوبې تاسو په افغانستان کې شروع کړې وې دلته مو پیل کړې وې که نه هغلته په لندن کې دغه ذهنیت تاسو ته پیدا شو چې دو لوبو ته راشئ نه ما خو خپله تقریبا په افغانستان کې یو 20 لوبې سیالۍ ترسره کړي دي چې په هغې کې مې 15 پروفیشنل لوبې کړي دي او 15 اماتور ښه ماشاءالله یعنې تاسو خپله د لوبو پیل په افغانستان کې کړی څو کله کېږي چې دغه لوبې ترسره کوئ تقریبا داسې 8 کاله شاوخوا ډېر ټولیتوبونه مې تمرین سره شوق او علاقه وه چې خپل ازادو سیالیو ته تمرین پر مخ وړم ښه په افغانستان کې که راته ووایئ چې په افغانستان کې مو په کومو سازمانونو کې لوبې کړي دي او دغه لوبې مو چې کله ترسره کړي دي عریفان مو البته خپل افغانان وو که نه د نورو هېوادونو څخه راغلي وو تاسو ورسره مخامخ شوئ نه په افغانستان کې چې زه وم ما خو ټولو خپلو هېوادوالو سره لوبې کړي دي او که چې افغانستان نه بهر راوتی یم یو سیالۍ مې دلته مخکې ترسره کړې وه په انګلستان هېواد کې چې هغې کې زه بریالی شوم اوس را روانه سیالۍ بله ده چې نړیواله لوبه ده د په هغې به بحث کوو په هغې به دواړه بشپړې خبرې کوو را به شو ستاسو په باکګراونډ به لږ بحث او خبرې وکړو چې مثال تاسو یادونه وکړه چې تقریبا 6 لوبې هم ترسره کړې دغه 6 لوبو کې په افغانستان کې څومره پروفیشنل وي او څومره اماتور وي او په دغو لوبو کې څومره تاسو ګټونکي یاست که نه باخت هم په اصطلاح لرئ نه په افغانستان کې زه تر اوسه پورې باغ نه لرم تر دې مهاله چې دلته راغلی یم باغ نه لرم ښه کله چې تاسو ورزش ته مخه کړله په افغانستان کې ولې مو د پریپاید څانګه خوښه کړله د دې سره مو ولې مینه پیدا شوه خو دا داسې وه زیاته سیالۍ وې او بس د اول نه ځکه چې ډېر په پریپاید ډېر اول نه په روش کې بس د هغې وجې په تلویزیون او په دې شیانو کې ډېر نشرات ورکول د هغې وجې بس د دې سره زموږ ډېره علاقه او مینه پیدا شوه ښه په افغانستان کې ما مخکې هم یادونه وکړه په کومو سازمانونو کې تاسو لوبې ترسره کړي دي ښاغلی افغانستان کې داسې ډېرو سازمانونو کې لوبې ترسره کړي دي خو د افغانستان ډېرو ولایتونو کې لوبې کړي لکه مزار خوست پکتیا لغمان داسې ډېرو ولایتونو ته تللي سیالیو لپاره ټولې سیالۍ انشاءالله ټولې مې ګټلي ښه که اوس په دې باندې بحث وکړو په دې خبرې وکړو تاسو په افغانستان کې هم لوبې ترسره کړي دي اوس تللي انګلستان ته څومره تفاوت دی د امکاناتو د لوبو د په اصطلاح د مغز د آرامښت په افغانستان کې که یو لوبغاړی لوبې کوي د دې څنګ چې د فکر او هغه هوش به لوبو ته وي خو په څنګ کې شاید د اقتصادي ستونزې هم وي په څنګ کې شاید د کور ټول مسؤلیت هم د ده د غاړې وي تفاوت څومره وینه دغو دواړو هېوادونو کې د لوبو خصوصا په پریپاید کې په مسافرۍ او په خارجي ملکونو کې لږ د ذهنیت مشکلې او نور تخنیکونه او هر څه د دې ځای لږ فوقالعاده دي د افغانستان نسبتا د افغانستان په تخنیکونو او تخنیکات د دې ځای هر څه ډېر ښه فوقالعاده دي ښه تاسو دلته په افغانستان کې په لوبو کې یا خوشحاله وئ که چېرې مثال لوبه م کوله ورسره ته ډېر راحت وئ که نه په بهر کې نو په افغانستان کې داسې وو چې موږ ښه ټرینر موږ ته ټریننګ راکوو لکه زه خپله ما په ننګرهار کې تمرین کوو ګران اغا استاد سره اوس دلته راغلي خارج سره د خارجیانو سره تمرین کوو چې خاص ځکه په ژبه مشکلات دي نور مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي خو بس خپل کوشش کوو خپل تمرین مخې ته وړو ښه اوس به راشو ستاسو لوبو ته که راته ووایئ چې تاسو فکر کوم ویل چې تاسو یوه لوبه تر اوسه ترسره کړې ده
که لږ بشپړ معلومات یې په اړه راکړئ چې دا لوبه د چا سره وه، مثال په کوم ځای کې وه، دا لوبه تاسو وګټه که مقابل لوري وګټه، که لږ معلومات راکړئ راته. دا لوبه همدلته په لندن کې وه چې یو تقریبا 3 میاشتې مخکې وه چې دا لوبه ما خپله وګټله، ځکه 3 راونډه مسلسل په بورډ د داورانو بس ماته راکړل شوه. ښه، کله مو چې لوبه وګټله، په لوبه کې بریالي شوئ، احساس مو څه و او څومره تاسو وستایل شوئ؟ هغلته خپله لکه په افغانستان کې چې لوبې ترسره کېږي، په خپله په میدان کې په ګراونډ کې ډېر افغانان وي، هغه تاسو تشویقوي، ملګري وي، دوستان وو. هغلته هم دغسې څوک و چې تاسو تشویق شوئ؟ په ټوله کې کله مو چې لوبه وګټله احساس مو څه و؟ زه لوبه چې وګټله د احساس هم ډېر د خوشحالۍ احساس و، ځکه ډېر افغانان راغلي د لوبې نږدې نه وکتلې، ډېر خوشحاله شو او ډېر یې موږ تشویق کړلو. ښه، او دغه کس هم خپله د انګلستان و که د کوم بل هېواد و؟ نه، دا کس هم د دې د انګلستان و. ښه، په دې به اوس راشو دواړه د راتلونکو پلانو به دواړه خبرې وکړو چې په راتلونکي کې تاسو څومره لوبې لرئ، د چا سره لرئ او دغه لوبه په کومه کټګورۍ یا که داسې وایم په کوم طرز العمل تاسو دغه لوبه ټاکل کېږئ، که لږ کیسه یې راته وکړئ. دا لوبه خو اصلي زه خو د انګلستان کې جوړه شوې یم، د برازیل هیواد یو کس دی چې هغې سره جوړه شوې یم چې 4 بورډ لري او زما سیالۍ به ورسره وي پروفیشنل انشاءالله. ښه، دغه کله چې تاسو په بهر کې مثال د خپل حریفانو سره لوبو ته راځئ، ستاسو بیکګراوند کتل کېږي یا که داسې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې کومې لوبې تاسو ترسره کړې وي په کومو سازمانونو کې، د هغې بیکګراوند په کتو سره تاسو بیا حریف ته رایوځای کېږئ، که نه یوازې هغه یوه لوبه مو چې کړې په انګلستان کې د هغې په اصطلاح مقابل کې تاسو ورسره یوځای کېږئ د حریف څخه؟ مونږ خو داسې دی چې په افغانستان کې چې کوم وخت مونږ وو، هغې ټایم کې زموږ وزنونه کم وو، هغې ټایم کې خاص شیرداګ نه وو چې په افغانستان کې زموږ لوبې ثبت کړې وي، او تر دې مهاله اوس مونږ دلته راغلي ځکه وزنونه هم زیات شوي دي، دا شیرداګ وزنونو پورې اړه لري، اوس هم وزن زیات دی، یو سیالۍ هم کړې ده او دا بله سیالۍ به وي انشاءالله. ښه، څومره مطمئن یې چې له خیره دغه سیالي به تاسو ګټئ او د افغانستان نوم به په بهر کې ځلوئ؟ بس مطمئن خو انشاءالله 100% او په نمایندګي د افغانستان نه وځو، د افغانستان خلک موږ ته دعا کوي انشاءالله لوبه خو به ګټو خامخا. هلته په انګلستان کې چې کوم افغانان دي، کوم ملګري دوستان دي، تاسو څومره تشویقوي او دغې لوبې ته به هم له خیره تاسو سره ځي او هغلته به د تاسو تشویق لپاره به حتما د ډګر په لوري ستاسو ملاتړ کوي؟ او انشاءالله ټول افغانان به راځي، ډېر مینوال اوس هم په تمه دي دې لوبې ته چې دا لوبه به کله ترسره کېږي. ښه، د دې څنګ تاسو مخکې یادونه وکړه چې په انګلستان کې تاسو مسافرۍ ژوند کوئ، لوبې کوئ، د دې اوس لوبو ته آمادګي نیسئ. ژوند هغلته څنګه دی؟ څنګه ژوند تاسو کوئ؟ مثال څومره وخت تاسو تمرین ته لرئ؟ آیا کار هم کوئ که نه تاسو ته خپله دولت د هغې ځای هغه مالي مرسته کوي؟ نو تر دې مهاله موږ سره خو دلته مالي مرسته دولت کوي او کار مار نه کوو، موږ خپله دولت د خوا نه اجازه نشته دی او د مالي سپورټ داسې خاص نه لرو، خو بس هماغه دولت چې کومې پیسې ورکوي هغې باندې ګزاره کوو او خپل تمرین مخې ته وړو. ښه، دغه کومې لوبو ته چې تاسو چمتووالی نیسئ، آمادګي نیسئ، ځکه بهر او افغانستان خو بیا فرق کوي چې یو لوبغاړی ځي لوبو ته چمتووالی نیسي او لوبه یې په مخ کې وي، د هغې ته په هغې باندې ډېر مصرف کېږي، بیا تاسو دغه مصرف څنګه کوئ؟ دغه مصرف هم تاسو ته دولت راکوي که نه تاسو یې پخپله مصرفوئ؟ نه، دا دلته بس بعضې ملګري او دوستان دي چې هغې د سیالۍ او د یو شي بل شي د مصرف غاړه خسي دي، هغې یې مصرف کوي او تر دې مهاله دولت هم داسې خاص هغه نه کوي، خو بس داسې هغه خپله ګزاره پرې کېږي د دولت کومک باندې. ښه، ډېره مننه کوم، ژوندی اوسئ. پیغام مو څه دی؟ څه ویل لرئ هېوادوالو ته، خصوصا ورزشکارانو ته مو پیغام څه دی؟ بس الله دې ټول هېوادوال زموږ په وطن کې امن او سوکالي راولي، چې ټول ورزشکارانو ته دغه مساعده کړي چې نورو هېوادونو ته سیالیو ته لاړ شي او خپل تولیدات مخې ته وړي. ډېره مننه کوم ښاغلی محمد جانو چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. خدای وکړي چې تاسو په دغې لوبه کې بریا ترلاسه کوئ او تاسو د کامیابۍ په هیله خوشحاله اوسئ. مننه، خوشحاله اوسئ.